جانانه چې په ژبه د اقرار پاتې نشو، زما سترګو کې هم ستا انتظار پاتې نشو. چې لاړلې نو ځکه نه یو زر ځلې خو لاړ شه، چې لاړلې نو ځکه نه یو زر ځلې خو لاړ شه، په ځل ګورې سستانه بغیر خوار پاتې نشو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل قربان نګارلم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، هریچند ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې هم کوو، د هغوی نه غزل نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د ضلع چارسده سټیشن کلي سره تعلق لرونکي فضل هدا فضل صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه غزل نیم هم واورو. نو وخت مو نه اخلم او مخامخ کیږو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فضل هدا صاحب، وختونه مو څنګه تیریږي؟ الحمدلله، الله کرم دی جی. فضل هدا صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ ادب سره خو ما خو چې شاعري شروع کړه نو تقریبا زما عمر ډیر زیات کم کیږي، زما 4-5 کاله کیږي چې زه د ادب سره زما تړون دی او زه شعر لیکم. ډیر ښه جي. فضل هدا صاحب، ډیر کار مو په څه باندې کړی دی؟ یعنې غزل، ټپه، چاربیته وغیره په څه باندې مو ډیر کار کړی؟ یاره لیکو خو هر څه، خو غزل چې دی نو په غزل باندې مو ډیر کار کړی دی او غزل باندې راته زیات عبور هم حاصل دی. ډیر ښه. فضل هدا صاحب، کتاب مو چاپ کړی دی یا دې طرف ته څه اراده لرئ؟ یاره جی، کتابونه خو نن سبا ډیر زیات چاپ کیږي او انشاءالله کوشش مې ودی چې کتاب نیم چاپ کو. الله دې تاسو په دې خپل کوشش کې کامیاب کړي. فضل هدا فضل صاحب، زمونږ د هریچند ټي وي کتونکو ته به څه ډالۍ کوئ؟ د غزل نه وړاندې به زه یو 2 شعرونه ووایم چې غم چې د یار راشي نو بیا کله ځي، غم چې د یار راشي نو بیا کله ځي، سا چې مې بې سا کړي نو بیا هله ځي، غم چې د یار راشي نو بیا کله ځي، سا چې مې بې سا کړي نو بیا هله ځي، او خیر دې که په زله هر چا پرېښود، ستا نه خو خپل سوری هم په بله ځي. ډېره مننه. غزل به ووایم د لنډ بخر یو غزل دی چې زړه ناقراره ښه دی، زړه ناقراره ښه دی، د غم په لاره ښه دی، زړه ناقراره ښه دی، د غم په لاره ښه دی، مال د حاجت مطابق حسن بسیاره ښه دی. مننه. مال د حاجت مطابق حسن بسیاره ښه دی، من ګناهګاره سخي شیخ منځګزاره ښه دی، زما دا بد کردار ستا د کرداره ښه دی، څوک چې 2 زړونه ماتوي ډک د ازاره ښه دی. ډېر ښه. څوک چې 2 زړونه ماتوي ډک د ازاره ښه دی. ګناهګاره سخي شیخ منځګزاره ښه دی، زما دا بد کردار ستا د کرداره ښه دی، څوک چې 2 زړونه ماتوي ډک د ازاره ښه دی، زما بدرنګ پزل ستا د دلداره ښه دی. ډېر ښه جي. فضل هدا فضل صاحب، ډېر ښکلې او ډېر زړه پورې غزل مو راسره شریک کړو، ډېر خوند یې وکړو. فضل هدا فضل صاحب، یو غزل به راسره بل هم شریکوئ، نو څنګه مو خوښه ده؟ ډېره مننه جي. د غزل نه وړاندې به زه یو څو شعرونه بیا ووایم چې دا خو منمه چې روښانه د ځان پاتې کړلو، دا خو منمه چې روښانه د ځان پاتې کړلو، دومره ستي شوې چې خندانه د ځان پاتې کړلو، او مونږ خو په رکو لارو سر یو منزل نشته زمونږ، مونږ خو په رکو لارو سر یو منزل نشته زمونږ، مونږ خو په رکو لارو سر یو منزل نشته زمونږ، مونږ سره راغلی خو دنیا نه د ځان پاتې کړلو، او تسبیح د جیب ته کړې او اوس په ګوتو ذکر کوي، تسبیح د جیب ته کړې او اوس په ګوتو ذکر کوي، شیخه کامیاب شوې د ریا نه د ځان پاتې کړلو، تسبیح د جیب ته کړې او اوس په ګوتو ذکر کوي، شیخه کامیاب شوې د ریا نه د ځان پاتې کړلو، او هغه به ما درته قدم په قدم لار ښودله، هغه به ما درته قدم په قدم لار ښودله، اوس به روکېږي چې زمانه د ځان پاتې کړلو. غزل دی چې هسې مې رنځی نو خود ازار به درته کومه، چې هسې مې رنځی نو خود ازار به درته کومه، که ډېرم صبر وکم آخر قار به درته کومه. مننه جي. چې هسې مې رنځی نو خود ازار به درته کومه، که ډېرم صبر وکم آخر قار به درته کومه، او د مرګ لوبغاړي مرګ نه یری لر شه لرې لرې، د مرګ لوبغاړي مرګ نه یری لر شه لرې لرې، د مرګ لوبغاړي مرګ نه یری لر شه لرې لرې، د حق بیان چې کوم په سر د دار به درته کومه. مهرباني. او زرخاکه مې په سترګو او بڼو باندې یری، خو یو ورځ به دې ودروم او اظهار به درته کومه. مننه جي. زرخاکه مې په سترګو او بڼو باندې یری، خو یو ورځ به دې ودروم او اظهار به درته کومه،
او افسوس راشي چې ستا هغه وادي شي راته یادې افسوس راشي چې ستا هغه وادي شي راته یادې چې ویل به د ټول عمر انتظار به درته کومه او پزل ته یې ویل چې د اقرار تمه ونه کې پزل ته یې ویل چې د اقرار تمه ونه کې هر ځل چې راځي نو بس انکار به درته کومه. واه ډېر ښه ډېر ښایسته او ډېر ښکلي لفظونه مو راغونډ کړي وو فضل هدا فضل صاحب. فضل هدا فضل صاحب زمونږ د هریچن ټي وي کتونکو همیشه دغه غوښتنه وي دغه فرمایش وي چې تاسو کوم یو لیکوال هم لاړ شئ د هغوی نه به د هغوی د خوښې غزل اورئ نو زه وایم که د هغوی دا فرمایش مو پوره کړو نو ډېر خوند به وکړي. د خپلې خوښې غزل به راته ووایم چې دروغ وایي چې مینه خر حسین باندې ماتیږي دروغ وایي چې مینه خر حسین باندې ماتیږي والله که زما مینه بل جبین باندې ماتیږي. مهرباني. دروغ وایي چې مینه خر حسین باندې ماتیږي والله که زما مینه بل جبین باندې ماتیږي او د ښادې ورځې مخ به څنګه هغه سړی مومي د ښادې ورځې مخ به څنګه هغه سړی مومي چې زور یې په کمزوري او مسکین باندې ماتیږي. مهرباني جي. او چې تاسو داسې سپین مخ به حجابه ګرځوئ نو روجې به موږ نه خود په ماسپښین باندې ماتیږي. ډېر ښه جي دا شعر یو ځل بیا ووایه. مهرباني جي. چې تاسو داسې سپین مخ به حجابه ګرځوئ نو روجې به موږ نه خود په ماسپښین باندې ماتیږي او په ساس کې چرته ګزاره د هغه کېږي د کم سړي چې تن دروغ ګبین باندې ماتیږي. ډېره مننه جي. په ساس کې چرته ګزاره د هغه کېږي د کم سړي چې تن دروغ ګبین باندې ماتیږي او سوس نه ښه په ځل مې د ازل نه د زړه سر دی سوس نه ښه په ځل مې د ازل نه د زړه سر دی زما غصه او مینه خپل شیرین باندې ماتیږي. ډېره مننه جي. ډېر مننه ډېر خوند دی وکړو فضل هدا فضل صاحب ډېر زړه پورې غزل مو را سره شریک او مننه چې زمونږ د کتونکو هغه فرمایش هم تاسو پوره کړو. فضل هدا فضل صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ یاره جی مونږ خو دومره نه یو ځان دومره نه ګڼو چې مونږ د چاله څه پیغام ورکړی شو خو بیا هم په ماتو ګډو لفظونو کې به ورته دا ووایم چې د هریچن ټي وي چې دا کم عمله ده دا کم ملګري دي الله دې دوی له نورم وس ورکړي چې دوی د پښتو ادب خدمت وکړي او الله دې موږ له هم وس راکړي چې موږ هم د پښتو ادب خدمت وکړي شو او دا د دوی چې کومه خواري ده دا کم زیار یې دی دا کم کوششونه دي د پښتو ادب دپاره نو دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. یو جهان مننه فضل هدا فضل صاحب جی دا و فضل هدا فضل صاحب د چا تعلق چې د ضلع 410 سټیشن کلی سره و یو جهان مننه چې د دومره مصروفیاتو باوجود راغلو مونږ له وخت راکو مونږ سره یې ناسته وکړله مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زموږ پروګرام نوی سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربه نګار علم او کیمرمین تحسین الله ته ورکړي اجازت چې چرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.